د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو، تاسو ته وجوته وي چې نن د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. هم په همدې مناسبت تاسو ټولو افغانانو او پښتنو ته د دې ژبې ورځ مبارکي وایم او د الله جل څخه د پښتو ژبې د پرمختیا او د دې ژبې په نړۍ کې د ځلېدلو دعا کوم. ملګرو، څنګه چې تاسو ته جوته ده، یوه ژبه په هغه وخت کې پرمختګ کوي چې یوه ژبه د ضرورت ژبه شي. یوه ژبه هغه وخت کې د ضرورت ژبه ګڼل کېږي چې دا دفتر ژبه شي او اقتصاد ورسره وتړلی شي. نو چې کله ورسره اقتصاد وتړلی شي، بیا به دې خپله هغه خلکو ته به د دې اړتیا احساس کوي او دا به ضرورت ګڼي چې په همدغه ژبه کې زده کړې وکړي او دا ژبه زده کړي او تحصیلات هم په دغه ژبه کې وکړي. لکه موږ او تاسې وګورو، د انګریزانو د راتګ نه مخکې د بر صغیر پاک او هند ژبه چې وه، دا فارسي وه. ولې فارسي وه؟ ځکه چې دا د دفتر او د دفتر ژبه وه او د دې سره اقتصاد تړلی و. نو خلک ځایي خلک مجبور وو چې په دې ژبه کې زده کړې وکړي، ځکه چې وروسته د زده کړې د بشپړېدو وروسته به ورته د کار اړتیا وي. نو کار اړتیا به په همدې ژبه کې بیا پوره کېږي. نو چې کله انګریزان راغله، هغوی د فارسي پر ځای باندې انګریزي د ضرورت ژبه کړه. نو هغه ځایي اوسېدونکو په فارسي ژبه پرېوښودله او د هغې پر ځای باندې انګریزي ژبه زده کول شروع کړل. هغه ولې؟ ځکه چې انګریزي ژبه د ضرورت ژبه شوله، ځکه دا دفتر ژبه وه او د خلکو د اړتیا ژبه شوله د کار دپاره. نو همدې ژبه کې زده کړې وکړي. که موږ وګورو پښتونخوا کې پښتو ژبه چې ده، هغه د اړتیا د ضرورت ژبه نه ده. ولې نه ده؟ ځکه چې دې سره کار نه دی تړلی. په پښتونخوا کې حاکمه ژبه چې ده هغه اردو او انګریزي ده. نو د دې دپاره پښتانه مور او پلار هماغه ښوونځیو ته خپل ماشومان لیږي چې زده کړي پکې په اردو او انګریزي، ځکه هغه به دوی پوهېږي چې د کار د زده کړو د بشپړېدو وروسته به دوی ته د کار ضرورت، یو کار چې دی هغه په اردو او انګریزي ژبو کې دی، دفتر په اردو او انګریزي ژبو کې دی. نو دې په خاطر باندې خپل ماشومان هماغه شانې ښوونځیو ته لیږي، شخصي ښوونځیو ته، چې هلته تدریس په انګریزي او په اردو ژبه باندې. نو که چېرته موږ او تاسې غواړو چې پښتو ژبه پرمختګ وکړي او چټک پرمختګ وکړي، نو د دې دپاره ضرور او لازم ده چې پښتو ورته موږ د دفتر ژبه کړو. که موږ او تاسې وګورو، د طالبانو د راتګ نه مخکې دا څومره کلونه چې په افغانستان کې تیر شولو، دلته د ضرورت ژبه چې وه هغه فارسي وه. ځکه یو پښتون، پشهیي، ازبک، ترکمن، دا ټول مجبور وو چې فارسي زده کړي، مګر یو فارسیوان مجبوره نه و چې پښتو ژبه زده کړي، ځکه چې هلته کار چې دی هغه د فارسي ژبې سره تړلی و. نو که غواړئ چې زموږ ژبه پرمختګ وکړي، نو باید خپله ژبه په هغه سیمو باندې حاکمه ژبه کړو، د دفتر ژبه کړو. په کومه ژبه کې چې د پښتنو اکثریت دی، هلته باید پښتو ژبه چې دی هغه د زده کړو ژبه شي. دا مننه ملګرو، د پښتو ژبې د پرمختیا او ودې په هیله.